او دا با عجبه خلقی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امارت اسلامی علامات بیان کړي، څو علامه یې بیان کړي. د ابو هريره رضی الله عنه روایت، اول روایت دا دی چې د امارت با عجبه مشرانی نبی علیہ السلام سپین کالی توري لنګوټې وي، یو مخ به سپین کالی توري لنګوټې وي. نن ته وګورئ د امارت مشران اکثره سپین کالی په غاړه کوي او توري لنګۍ تړي. د الله حبیب وایي ډېر نادره درنه جامه وي، یعنی روب به لري، باروبه جامه وي. او د دې مشران به اکثره سرایان وي، او د دې مشران به اکثره په کنایي باندې یادېږي. کنایي دا معنی یعنی تخلص به لري. امیر خان متقي، وکیل احمد متوکل، پلانکی ګرد به خپل ځان ته تخلصات لري، او یی به اکثره سرایان. او دا د مهدي په لشکر کې هغه عظیم غټ لشکر دغه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د مهدي اول واره مرسته، د مهدي تایید اول واره دغه خلک کوي، د مهدي تایید اول واره دغه خلک کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هلمندیانو تعریف هم کړی چې له لیرې ورته ګوري د دغه فوج لشکر به دی معلومیږي ته چې اوښتې را بار کړي دي، دونه غټه لنګوټه به تړلي یقیني. او د الله حبیب وایي ډېر سرایي کالي به په غاړه، او چې پر میډیا راشي خلک به ډېر روب ځینې کوي، چې پر میډیا راشي خلک به ډېر روب ځینې کوي، قدرتي به بولي ځینې بهیر چې دا څه رقم خطرناکه خلک. خبر مې سر خلاص کیسه سره دا رقم ده والله العظیم. اوس مهدي راځي، دا خې هغه مخکینی علامې دي. پل نږدې علامې چې شي، پل نږدې چې دا بلکل نو دلته نو بلکل بس دی اوس اعلان کوي دا پل نږدې علامات چې شي، پل نږدې. بیدار یاست؟ پل نږدې علامات د الله حبیب دی بیانوي چې روس، چاینا، شمالي کوریا، دغه ملکونه او د روم به خبرې سرتودې شي، سرتودې به شي، نه دي سر په خلاص. خلک وایي نن چې روس پر دې ملک باندې حمله کړې ده، چې شنومیږي یوکرین، پر دې جنگ لګېږي. د الله حبیب وایي جنگ د دوی د لګېږي، اټمي جنگ لګېږي، پر دې نه لګېږي، پر شام لګېږي. اصل کې د دوی د جنگ پر شام راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي کرمانیان به ورته وایي چې کومې اوبه ته یې نیولي دي د عربو دریابونه، دا دریابونه خالی کړي، ځي ولاړ شي خپلو وطنو ته. دوی به ورته نه ځو، الله حبیب وایي ځي ولاړ شي. دوی به ورته نه ځو، الله حبیب وایي دوی به ورته وایي ځي ولاړ شي. دوی به ورته نه ځو، په شام کې به سر جنجال شي، د دغه ځای زه به اټمي جنګ ولګېږي، اټمي جنګ به ولګېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي اټمي جنګ به ولګېږي، خطرناکه جنګ. داسې جنګ چې دونه مړي به وکړي چې د بابا آدم زه تر دا ورځې پورې به دونه مړي نه وي سوي لکه په دغه ورځ چې کوم مړي کېږي. دو تیایي اکثریت به ځي له مابینه. د دنیا آبادي نن شپږ اربه ده، څلور به زنځي، دوه به پاتېږي. 4 اربه انسانان به له مابینه ځي. دا جنگ څه وخت لګېږي؟ د دې جنگ په رک مابین کې مهدي راځي. د دې جنگ وایه یاره چې جنگ څنګه ولګېدي بس مهدي ظهور کوي. څوک وایه تر جنگ به یو 3-4 ورځې مخکې اعلان کوي، څوک وایه د جنگ به یو 4-5 ورځې بعد اعلان کوي، څوک وایي نه. دغه روایتونه دغه تایید د دې د ډېر ملاوي د جنگ په رک مابین کې مهدي ظهور کوي. نن دا جنگ داسې سر راغلی د دې اټمي جنگ ته که ډېر وخت پاتې دی 15 کاله بالا نه دی پاتې.
دا جنگ به لګېږي ضرور به ضرور ټوله نړۍ و دې ته انتظار او جنگ به لګېږي د روس چاینا او ایران شمالي کوریا دا ملکونه به په یوه خوای او روم به په بله خوای دا جنگ به لګېږي او مسلمانان به له امریکې سره درېږي او امریکا به دوکه ورکړي وایي تی له موږ سره ودرېږي موږ به دا ښه در سره وکړو لیکن چې څنګه هغه جنگ وګټي فورا پر مسلمانانو جنگ شروع کېږي اترګردو غټ خطرناکه جنگ د اټمي بعد جنگ نبی علیه الصلاة والسلام ملحمة الکبرا ورته ویلي غټ د غوښو جنگ هغه د مهدي او د روم په مابین کې لګېږي په شام کې